السلام علیکم ورحمت الله کچری ته بار ملک ته تلل غواړي او تاسو را پاکستاني ډرایوینګ لایسنس شته دي او ته زه پاکستاني انټرنیشنل ډرایوینګ لایسنس را واخلم او هغه باندې بار ملک کې ګاډي وچلوم نو دا ویډیو تا ده پاره صحیح شو کچری تاسو را پاکستاني انټرنیشنل ډرایوینګ لایسنس دي او ته په وزټ ویزه مې لاړې نو ډیرو ملکونو کې وزټ ویزه مې ته الاوډ دي ته ډرایوینګ کوي شي پرمننت ریزیډنسي مې ته الاوډ نه دویمه خبره ده دی چې ما تاسو ته دا نصیحت دی چې کچری تاسو بار ملک کې پهلا ګاډي نه دي چلولې نو پاکستانی ډرایوینګ لایسنس مې تاسو بار ملکی ګاډي واستر واسه ډایرکټ ون نه چلاو هغه یې څو وجوهات دي پوه شئ هغه کې نمبر 1 دا دی چې پاکستان کې رائټ هاند ډرایو دی د سټیرنګ څوکم دی دا ګاډي کې خلاصوي او ډیرو ملکونو کې د سټیرنګ ګاډو کې ګس لاستوي لیفت هاند ډرایو وي پوه شئ هغه سره مسله دا کیږي چې لکه زه اوس سنټر میرر چک کوم نو زه به داسې چک کوم صحیح شو کا لیفت هاند ډرایو دی ګاډي نو ته ورکه داسې چک کوي صحیح شو د ځکه که زه ناست نو د ما مزغو کې د ګاډي ګس لاسته دی پوه شئ ما مسل میموري داسې جوړه دی او کچری د لیفت هاند د سټیرنګ لیفت سایډ ته دی نو بیا د ګاډي تاسو رائټ سایډ ته وي پوه شئ بیتانه اکثر ډرایوینګ کې مسله کیږي د سایډ جج کوو کې د نه مسله کیږي هغه نه علاوه ټو وی ټریفیک کې د ګاډي چکم دی ته اکثر بیا بل سایډ والا ګاډو ته اړای پوه شئ پوهیږي نه اور مې صحیح هغه نه علاوه په بار ملکونو کې سپیډونه ډیر هاي دي صحیح شو پاکستان کې سپیډ ډیر زیات کم دی نو ته د بل ګاډي سپیډ به نشي اسټیمیټ کوي ځکه چې ګاډي ډیر خدي پېټرول ډیر بهترین دي روډونه ډیر بهترین دي صحیح شو هغه نه علاوه په مخالفو به شین کی اور چې تا کیمرا لګیدلې چې تا هاک آی لګیدلې چې تا غناس لګیدلې ده چې تا فکس کیمرې لګیدلې دي نو مړه دوره مخالفي به دیر کې دوره فاینز به درته دیر کی کنه پوه شوې څکلی پټي ور پسې خارس کین غنا پوه شي هغه فاینونه به پورا نه کی هغه نه علاوه موسمی تبدیلیانې لوکل رولز او ریګولیشن لوکل کوم قوانین دي هغه پوهیږي نو بیا به ته زیاره څه قوان پکار دي زبر ته دا ویم چې یا خودش چل وکړه تقریبا 5-6 کلاسونه واخله ډرایوینګ سکول کې چته نو هغه به تاسو ته بهتري طریقې سره پوي کې تاسو څه کوون پکار دي یا غن علاوه کم از کم 15-20 دن ډرایو ما کو بل سړی سره ګاډي کې کینا ګوره حالات ګوره څنګه سپیډ لیمټ څنګه حالات دي ټریفیک فاین څنګه دي کیمرې څنګه لګیدلې دي د ځی قانون څنګه ټایټ دي اور موسمی څه تبدیلیاں دي سایډ ججمنٹ بدزدا شي دا ټول شي نه بده بهترین شي بیا ډرایوینګ کوي شي څه مسله نه ده د سی ویډیوز لپاره ډرایو لوجي سبسکرایب کوم نه نه بعد